بسم الله الرحمن الرحیم. د دایرې محیطي زاویه. د نن ورځې درس مو د دایرې د محیطي زاویې په اړه دی. دا چې د دایرې محیطي زاویه څه ډول زاویه ده او کومې قضیې پکې شتون لري په نن درس کې به تشریح شي. هیله ده چې درس مو د توجه وړ وګرځي. دلته یوه پوښتنه مطرح شوې ده، وایي د فوټبال د میدان په مرکزي دایره کې، دغه د فوټبال میدان دی او دغه سپینه دایره په سپینه کرښه چې لیکل شوې ده، دغه دایره د فوټبال د میدان مرکزي دایره ده. وی په دغه دایره کې درې ورزشکاران یا لوبغاړي دي. یو یې حسیب الله نومي، بل بلال، بل الیاس. حسیب الله چې دی بلال ته توپ پاس کوي او بلال بیا الیاس ته پاس کوي. وی دلته یو شکل منځته راځي. دا شکل د څه په نوم یادیږي؟ که تاسو متوجه شئ، دا شکل یوه زاویه ده او دغه زاویه چې ده ده هم محیطي زاویه ده، د دایرې محیطي زاویه. ولې؟ ځکه چې رأس یا د کونج چې کوم دی دا د دایرې په محیط کې واقع دی. موږ ویلي وو چې کله د دایرې رأس وبښئ د زاویې رأس د دایرې په مرکز کې وي، نو هغې ته موږ مرکزي زاویه ویو، او کله چې د دایرې رأس د زاویې رأس د دایرې په محیط کې واقع وي، نو هغې ته محیطي زاویه ویو. نو دلته چې کوم شکل منځته راځي هغه یوه زاویه ده، محیطي زاویه. تعریف ته وګورئ. محیطي زاویه هغه زاویه ده چې رأس یې د دایرې پر محیط واقع وي او زلې یې د دایرې دوه وترونه وي. وترونه مو ویلي وو چې هغه کرښې دي چې د دایرې د محیط دوې برخې سره نښلوي یا سره وصل کوي. وګورئ، دغه یو وتر دی، دا بل وتر دی. په حقیقت کې د دغو محیطي زاویې دوې زلې دي. نو محیطي زاویه هغه زاویه ده چې رأس یې د دایرې په محیط باندې وي او زلې د دایرې وترونه وي. دا هم یوه محیطي زاویه ده او دغه زلې دي چې د دایرې وترونه یې جوړ کړي، او دا هم یوه محیطي زاویه ده. د بیتا زاویې په دغه ټولو دایرو کې محیطي زاویې دي چې کیدلی شي دغه وترونه په مختلفو ډولونو سره واقع وي. دلته وګورئ د مرکز څخه تېر شوی، دلته په دې شان سره واقع دي وترونه یا زلې د زاویې، او دلته په دې شان سره واقع دي. دا شوه محیطي زاویه. په یوه دایره کې محیطي زاویه هغه زاویه ده چې رأس یې د دایرې په محیط واقع وي او زلې د دایرې دوه وترونه جوړوي. فعالیت ته متوجه شئ. په فعالیت کې وایي یوه دایره رسم کوي، داسې دایره چې مرکز یې او وي او شعاع یې آر. تاسو د یوه دایره په نظر کې ونیسئ. وي په دغه دایره کې د ای بي سی محیطي زاویه، د بي سی زله یې د دایرې له مرکز څخه تېره شي، رسم کوي. دې دایرې ته متوجه شئ، دغه مرکز وټاکو او په دې کې یوه محیطي زاویه تاسو رسم کوئ چې یوه زله یې له مرکز څخه د دایرې له مرکز څخه تېره شي او بله زله یې د دایرې یو وتر جوړ کړه. بیا وایي چې په دې زاویه کې دغه د ای ټکی، دلته وګورئ دغه د ای ټکی دی، دا د بي ټکی دی او دا د سی ټکی. دلته خو چې موږ لرله او وه، مرکز او. نو تاسو وی اوس د ای ټکی له او یعنې مرکز سره وصل کړئ. دا له مرکز سره وصل کړئ. له مرکز سره چې وصل کړو دلته یوه زاویه منځته راځي چې دا قایم الزاویه ده، 90 درجې زاویه منځته راځي. اوس وی څرنګه مثلث پر لاس راځي؟ دلته چې کوم مثلث پر لاس راځي هغه قایم الزاویه مثلث دی. بیا وی د ای او بي زاویه، د ای او بي زاویې د او ای بي په مثلث کې یو له بل سره څه اړیکې لري؟ دغه د ای زاویه ده، دغه د بي زاویه ده. تاسو ښه ورته متوجه شئ. کومه د ای زاویه ده، کومه د بي زاویه ده؟ دا د ای زاویه ده او دغه د بي زاویه ده. دا یو له بل سره څه اړیکې لري؟ دغه زاویه چې قایمه شوه 90 درجې شوه او دغه زلې چې مساوي شوې ځکه
متساوي ساقین مثلث دی، په عین حال کې چې قایم الزاویه دی متساوي ساقین دی، ځکه دغه دواړه د دایرې شعاګانې دي او مساوي دي. نو دغه دواړه A او B زاویې وبخښئ، د A او B زاویې هم سره څنګه دي؟ مساوي دي، ځکه مثلث متساوي ساقین مثلث دی. نو وی د A او B زاویې څه اړیکې سره لري؟ مساوي دي سره. A زاویه مساوي ده د B له زاویې سره. بیا وی د A او C زاویه له A زاویې او B زاویې سره څه اړیکې لري؟ وګورئ دغه د A او C زاویه دغه زاویه ښیي، دا زاویه د A او C زاویه وی ده د B زاویې سره او د A زاویې سره څه اړیکه لري؟ اړیکه یې دا ده، تاسو همیشه دا په نظر کې ولرئ چې په یو مثلث کې دغه مثلث چې کوم دی تاسو یې وینئ، دغه مثلث قایم الزاویه مثلث، خارجي زاویه چې دغه A او C زاویه په حقیقت کې د دو مثلث خارجي زاویه راځي. دا خارجي زاویه د دوو داخلي زاویو د حاصل جمع سره مساوي ده، خو دغه دوې زاویې به د دې د څنګ زاویه نه ورسره شاملوي، یعنې بدون د دغو څنګ د زاویې نه چې د خارجي زاویې د څنګ واقع ده په مثلث کې د داخل، دغه دوې نورې داخلي زاویې چې دي د دو حاصل جمع د دغو بیروني زاویې له اندازې سره مساوي ده، یعنې A او C زاویه چې دغه بیروني زاویه ده، دغه زاویه دا مساوي ده د A جمع B سره. او دغه قضیه یا دغه قانون چې د مثلث یوه خارجي زاویه د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو سره مساوي ده، دغلته په دغه نوټ کې واضح شوي. ورته وګورئ وی د مرکزي زاویې لومړی خو د مرکزي زاویې پراخوالی د خپل مخامخ قوس سره مساوي دی چې دا په تیر درس کې تشریح کړي، او بل وایي چې په هر مثلث کې د خارجي زاویې پراخوالی له مجاورې زاویې پرته د دوو داخلي زاویو له مجموعې سره مساوي دی. یور بیا هم متوجه شئ دا یوه دایره ده، په دې دایره کې که زه یوه محیطي زاویه رسم کړم او د دې نه به یو مثلث جوړ شي، په دغه مثلث کې دغه خارجي زاویه ده، یعنې که تاسو ته بدون له دایرې نه یې زه وښیم بیا به ډېر ښه پرې پوه شئ. ورته وګورئ که موږ یو مثلث ولرو، په دې مثلث کې دغه زاویې چې کومې دي داخلي زاویې دي، او دغلته بیرون چې دغه د دو مثلث یوې زولې ته امتداد ورکړم، دغلته چې کومه زاویه منځته راځي د خارجي زاویه ده. دغه خارجي زاویه مثلا که زه د بیتا په نوم یاده کړم، دغه د بیتا زاویه او دغه مثلث د A B او C مثلث وټاکم، دغه د بیتا زاویه د دغه A زاویې جمع B زاویې سره مساوي ده، د A جمع B سره مساوي ده، د B جمع C سره نه، ځکه د C مجاوره ده د بیتا، د A جمع B سره مساوي ده، د A جمع C سره هم نه ده مساوي، د A جمع C او B جمع C سره هم نه ده مساوي، د دوو غیر مجاورو یعنې د مجاوره زاویه نه ورسره حسابېږي له دې سره مساوي ده، یعنې دا چې دغه د بیتا زاویه مساوي ده د A جمع B زاویو سره. هیله ده چې پرې پوه شوي وئ. دلته قضیې ته وګورئ، د پورته فعالیت نه قضیه په لاس رسي چې د هرې محیطي زاویې پراخوالی د خپل مخامخ قوس نیمایي دی، یعنې تاسو متوجه شئ که موږ یوه دایره ولرو او په دې دایره کې بیا یوه محیطي زاویه ولرو، دغه محیطي زاویه چې کومه ده د دغې اوږدوالی د دغه خپل مخامخ قوس نیمایي دی، دغه مخامخ قوس دی، دغه قوس چې تاسو وینئ د زاویې مخامخ قوس دی. دغه زاویه مثلا که د بیتا زاویې په نامه یاده کړم، بیتا زاویه او د قوس AC دغه نقطې AC وټاکم، د بیتا زاویه د خپل مخامخ قوس چې AC قوس دی نیمه ده، نیمایي ده، بیتا مساوي ده AC پر 2.
دا قضیه ده. دا قضیه دلته ثبوت کړې ده. ثبوت یې په څه ډول دی؟ تاسو ورته وګورئ. اول خو یې یوه محیطي زاویه رسم کړې، بیا په دې محیطي زاویه کې ویلي چې AOC زاویه، یعنې دغه زاویه دا مساوي ده د A زاویې، یعنې دغه زاویه، جمع B زاویه، یعنې دا زاویه سه. دا مو مخکې ثبوت کړه درته چې د مثلث خارجي زاویه د دوو داخلي غیر مجاورو زاویو سره مساوي ده. دلته بیا وایي چې A مساوي ده د B سه. دغه شیان په نظر کې ونیسئ، د دو په وسیله موږ کولی شو چې ثبوت کړو. اول خو دا په نظر کې ونیسئ چې AOC مساوي ده د A جمع B سه. بیا په نظر کې ونیسئ چې A مساوي ده د B سه. دا مو هم د وخت ثبوت کړ، ځکه چې دا مثلث متساوي ساقین دی، دا سره مساوي دي. دا هم په نظر کې ونیسه. بل دا په نظر کې مونږ نیولی شو چې AOC مساوي چې د A جمع B سه ده، او A بیا مساوي د B سه ده. نو کولی شو چې د A په ځای B ولیکو، ځکه مساوي ده ورسره. نو په نتیجه کې به AOC مساوي شي B جمع B. د A په ځای مو هم څه ولیکل؟ د A په ځای مو هم دلته وګورئ، د A په ځای مو هم B ولیکله، ځکه مساوي ده ورسره. نو AOC دا به مساوي شي د 2B سه. B جمع B 2B. دا په نظر کې ونیسئ درسه. دلته چې راشو وګورو، دغه زاویه چې ده د خارجي زاویه د مثلث، دا یوه مرکزي زاویه هم ده، ځکه رأس په مرکز کې دی. مرکزي زاویه چې ده د مخامخ قوس چې EC دی د دغو سره مساوي ده. موږ ویلو چې مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي. نو AOC زاویه چې مرکزي زاویه ده د AC له قوس سره چې مخامخ قوس دی مساوي ده. ښه، نو دا مو شو. اوس راشئ موږ یو قیمت پیدا کړه د AOC د دغو زاویې، دا چې د خپل مخامخ قوس سره مساوي ده. بل قیمت مو دغلته پیدا کړه چې د 2B سره مساوي ده. دا دوه قیمتونه مې په لاس راوړل. اوس دلته نتیجه اخیستی شو چې د مساواتو یو طرف چې مساوي شو AOC د مساواتو بل طرف هم څه دی؟ مساوي دی. دا قانون دی په ریاضي کې چې د مساواتو یو طرف مساوي شو، بل طرف یې حتما مساوي دی. نو بل طرف چې حتما مساوي دی، ښایي AC هم مساوي شوه د 2B سره. AC مساوي 2B سره. اوس دغه EC قوس دغه قوس دی، او د B زاویه چې دغلته شوې 2B دغه زاویه ده، محیطي زاویه. نو محیطي زاویه چې 2B په نامه، یعنې د B په نامه هم یادیږي، ځکه رأس B دی، او د AOB زاویه په نامه وبښئ د ABC زاویه په نامه هم یادیږي، ځکه دغه زاویه ده. نو د B زاویه یا د ABC زاویه مساوي ده دغه اطراف په دوه تقسیمم، ترڅو د B زاویه ترلاسه کړم. اطراف چې په دوه تقسیم کړو، تاسو ښه متوجه شئ، دغلته اطراف دواړه طرفونه په دوه تقسیموم. دغه دوه له دې دوه سره اختصار کیږي، دلته یوازې B پاتې کیږي، او دلته نو B مساوي شوه EC قوس پر 2. دلته وګورئ B زاویه دغه زاویه ښیي، محیطي زاویه. EC دغه قوس ښیي، یعنې B زاویه چې محیطي زاویه ده د خپل مخامخ قوس نیمایي ده، یعنې د مخامخ قوس چې EC دی دا چې په دوه تقسیم کې کومه زاویه تاته درکوي؟ B زاویه. موږ قضیه هم دا شی وه، قضیه کې ویلي وو چې د هرې محیطي زاویې پراخوالی د خپل مخامخ قوس نیمایي دی. نو دلته مو ترلاسه کړ، په لاس مو راوړه چې د B زاویې چې محیطي زاویه ده اندازه یې د خپل مخامخ قوس چې EC قوس دی نیمایي ده. B مساوي ده د ABC زاویه هم ورته د B زاویه هم EC پر 2. د نن ورځې درس ته همدې ځایه بس دی. هیله ده چې درس مو زده کړی وي، او که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ، نور هم پرې خبر کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، او کوشش وکړئ چې یو څه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ. په دې سره به موږ وکولی شو چې د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او درسونه په ښه کیفیت او په ښه توګه تاسو ته وړاندې کړو. تر بل درسه مو په الله جل جلاله سپارم.